د نظم عنوان دی شلم کال. په هغه لاره کې هم هغه شانتي د هغه توت ویښته چاټۍ خخه ده. زه هم په دغه لاره هره ورځې د مزدورۍ نه ستړی ستړی راځم، خو چې دې توت ته کله رورسمه دغې چاټۍ ته تږی تږی شمه. خو په تلواره چې ورجوخ شم کله په دې چاټۍ د جولاګي جال خور وي. د توت په تن باندې لګیا وي میږي، یوه مچۍ یې په شریکه باندې سو د وزرو سو د خپو نیولي، په سر اوچته دې میږو نیولي. بل خوا د توت سره په خوا کې ولا پکې اوبه پرتې پرتې بهېدې، اوښکې مې مخ باندې رڼې بهېدې. ولې نه پورې ګرانه هغه ورته د سوتلو ټاټ د کور په وراوې ځان. یو ګواټه پې د سپیاکو جوړه د دغه کور په وره کې برکس پې پروت و، سر یې د خپو مینځ کې په ځمکه ایښی و. حیران حیران یې راکتلې ماته لکه چې چېرته یې پخوا پخوا لیدلې ومه. لکه د ده زما د دې کور سره هم نسبت و، زما د دې کور سره ډېره پخوانۍ رشته وه. ما ته یادېږي چې پخوا پخوا په دې لاره به زه د بټۍ د کار نه کور ته په غرمه کې راتلم. نو سر به دې څه خوږوم، خو یو ورځ داسې وشولو چې د ډېرې ګرمۍ د لاسه سختې تندې واغستمه. د دې چاټۍ او د دې توت خواله مې ځان رسوو چې د دې کور نه یو غوغا او غبرګې چغې راتلې، چې یو جینۍ ترې په سرو وینو بهر ووتله. ویل یې خدای دپاره ما د دې ظالم نه بچ که، خو چې تر ما را رسېده د ډز اواز راغلو دغه جینۍ مې غېږ کې شولي وولي پرېوتله. په څو سلګو کې د ټولې زمانې ویر وکړو. ما دا سړی د دواړو لاسو نه بیا کلک ونیو، په دې پرزونو د پاسه چې پولیس راغله دې سړي چغې کړې، وې دې ظالم مې ښځه مړه که. زه حق حیران شوم چې مې خپل ځان ته نظر وکړلو، زما په لاس کې تمانچه د دې سړي پاتې وه. په دغه وخت تندې راواخیسته مجل ووالم، هغه چاټۍ راته صدا قسم را یاده شوله. شومه بیدار او د خپل خیال نه بهر ووتمه چې مې کتل ما یو قیدي ته دا کیسه کوله. ما د خپل هر ارمان په غیږ کې جنازه کوله. نه خو چاټۍ وه، نه میږي و، او نه هغه مچۍ. د جیلخانې په څو ډنډو پورې ولاړ پاتې شوم او زه شازیب د شلم کال په انتظار پاتې شوم. داسې قیدي وم چې د ژوند په نیمه لار پاتې شوم، داسې قیدي وم چې د ژوند په نیمه لار پاتې شوم.